په پیل کې د خبرونو سرټکي د نوي کابل ښار د پروژې د لومړي فاز د عملي کار افتتاح، په هرات کې د بې سرپرسته ښځو لپاره د ملاتړ مرکز جوړول، او په سوریه کې د اسرائیلو پرمختګ او له دمشق څخه 20 کیلومتره لیرې د ټانګونو ځای پر ځای کېدل. د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 کال د لندۍ 20 نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزي د نوي کابل ښار د پروژې د لومړي فاز د عملي کار د پیل په مراسمو کې ویل چې د اسلامي امارات هر مسؤل د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکوي. ښاغلي عزیزي زیاته کړه اسلامي امارات په هیواد کې د پانګونې لپاره ټول شرایط برابر کړي او پانګوال باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د قوشتپې کانال د دویم فاز چارې 81 سلنه بشپړې شوي دي. د ملي پراختیا شرکت وایي چې د قوشتپې کانال د دویم فاز چارې 81 سلنه او د کانال د ستربند جوړولو چارې 80 سلنه بشپړې شوي دي. د دې ستر کانال د چارو بشپړېدو سره به سلګونه زره هکتاره شاړې ځمکې به کرنیزو ځمکو بدله شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د هرات ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د بې سرپرسته او بې کوره ښځو لپاره د ملاتړ مرکز جوړ شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دغه مرکز په جوړېدو سره به د هرات ښار له بېلابېلو سیمو بې کوره او بې سرپرسته مېرمنې راټولې سي او د اوسېدو ځای به ورته برابر سي. د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د فراه ولایت د مرکز اړوند خرمالق سیمه کې د 6 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو یوه شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه شبکه د یونیسف په مالي لګښت جوړه شوې چې ورسره سلګونه کورنۍ له پاکو اوبو څخه برخمنه شوي. او په پای کې د نړۍ څخه اسرائیلو نن په سوریه کې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه وکړل. د حمص، رقه، حلب پوځي هوایي ډګرونو او د حلب په څنډه کې د دفاع وزارت فابریکې په ګډون پر دمشق او شاوخوا سیمو هوایي بریدونه شوي. په ورته وخت کې اسرائیلي ځواکونو د دمشق په جنوب ځمکني پرمختګ کړی او د دمشق په جنوبي رفح کې د حنا، قطنا او څو نورو کلو په ولکه کې دي. د اسرائیلو پوځ د لبنان پولې ته هم رسېدلی دی. نتانیاهو اعلان وکړ چې د جولان په اړه د سوریې سره د 1994 تړون نور اعتبار نه لري او د سوریې په خاوره د بریدونو د پراخولو امر یې وکړ. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.